که د بریا او ناکامۍ په اړه هر اړخیزه مطالعه وشي دې پایلې ته رسیږو چې ځینې عادتونه د دې سبب کیږي چې بعضې خلک تر نورو مخکې شي، ځان ته ښه ژوند برابر کړي او خپلو موخو ته ورسیږي. شاید تاسو فکر وکړئ چې دا خو ډیر کوچني عادي کارونه دي، خو په حقیقت کې همدا عادي خویونه تاسو له نورو بیلوي او د بریا تر لوړو پوړیو مو رسوي. یو عالم وایي هغوی چې غرونه خوځوي د کوچنیو تیږو له پورته کولو پیل کوي. دا عادتونه چې په دې ویډیو کې پرې خبرې شوي دي ستاسو د شخصیت په وده کې مرسته کوي او ستاسو د بریا چانس ډیروي. سهار ښه پیلوئ. سهار د یوې نوې ورځې پیل وي او تاسو ته یو ځل بیا 24 ساعتونه درکول کیږي ترڅو خپلې چارې سمبالې کړئ او د موخو پر لور مو حرکت وکړئ. په حقیقت کې د هر سهار ښه پیلول له تاسو سره همکاري کوي چې ښه ورځ ولرئ او د ښې ورځې لرل تاسو د هدف لور ته نږدې کوي. سهار وخته پاڅېږئ، عبادت کوئ، اوبه وڅښئ او نورې ګټورې کړنې ترسره کړئ. په حقیقت کې همدا د ښه سهار پیلول دي. فردي نظم ته پام کوئ. وایي چې د طبیعت لومړی قانون نظم دی. که تاسو هم نظم مراعات کړئ په چارو کې به مو ښه والی او موثریت په خپلو سترګو ووینئ. په فردي نظم کې خورا ډیر موضوعات شاملیږي، خو په لنډ ډول به ووایو چې د خپلې بسترې ټولول، پاک ګرځېدل، ویښتان منظم ساتل او نور ورته کړنې د فردي نظم بیلګې دي. دا کوچني کارونه ستاسو د لویو موخو یا کارونو د ښه والي سبب کیږي او په موخو کې مو د بریا چانس ډیریږي. خپل صحت ته پام کوئ. اکثریت وګړي خپل صحت ته پام نه کوي او دا یو عادي کار بولي، خو په حقیقت کې د بریالیو خلکو تر ټولو مهم خصوصیت همدا دی. دوی خپل صحت تر هر څه مهم بولي. د روغتیا په برخه کې زموږ لارښوونې دا دي چې منظم او پوره خوب وکړئ، ورزش وکړئ او صحي خواړه وخورئ. که دا 3 کارونه وکړئ نو په صحي برخه کې به له ستونزو سره مخ نشئ. مطالعه کوئ. بریالي خلک مطالعه کوي او په دې توګه یې ورځ په ورځ پوهه او علمیت ډیریږي. سقراط وایي یوه ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي چې د وګړو ورځني عادت یې مطالعه وي. پراخه مطالعه د دې سبب کیږي چې ستاسو معلومات ډیر شي او په دې توګه تاسو په هره برخه کې پوهیږئ او کولی شئ بیلابیلو ستونزو یا مسایلو ته مناسبې حل لارې ومومئ. مهمه نه ده چې تاسو دې ډیره زیاته مطالعه وکړئ، خو هڅه وکړئ چې هره ورځ مطالعه خپل عادت وګرځوئ. سپما کوئ. د بریالیو انسانانو د عادتونو په لیست کې د پیسو سپما یا ذخیره کول خورا مهم ځای لري. تاسو هم کوښښ وکړئ حتما یو اندازه پیسې ذخیره ولرئ ترڅو په سختو شرایطو کې مو پکاري شي او یا هم ځینې کوچني کاروبارونه پرې پیل کړئ شئ. هندوستانیان وایي چې تاج محل په یوه ورځ نه دی جوړ شوی. موخه یې دا ده چې هر کار وخت غواړي او ژر نه کیږي. نو لږې لږې پیسې ساتئ ترڅو یو وخت پر یوې لویې خزانې بدله شي. وخت مه ضایع کوئ. بریالي انسانان وخت ته تر هر څه ډیر ارزښت ورکوي. تاسو هم هڅه وکړئ خپل وخت په ډیرو لوبو، ګپ شپ، انټرنیټ او نورو بې معنا کارونو تیر نه کړئ. وخت لکه سره زر احتیاط ورسره وکړئ او په ښو کارونو کې یې تیر کړئ.